رګنیسا د انسان ماغزو د اورمیږ او ملا په منځ کې د شمزیو له مغزو سره وصل دي. له هغه ځای څخه بیا د ریښو په څیر جوړښتونه راجلا شوي او په ټول بدن کې خپاره شوي دي. د همدې سیستم له لارې د انسان د وجود د احوال مغزو ته وړل کیږي او کوم امر چې ماغزه کوي هغه پلی کیږي. د پیښې حس او ښودنو کنټرول د انسان ماغزه د یو لوی ریښې له لارې کوي چې د سیاتیک په نامه یادیږي. که دغه ریښه یا عصبي رشته په ملا یا خپل مسیر کې تر فشار لاندې راشي یا تخریش شي نو یو ډول دردونه منځته راوړي چې له ملا یا ګوتې څخه نیولې ان پښو تر پنجو پورې رسیږي او موږ او تاسو په عامه اصطلاح رګنیسا ورته وایو. دغه ناروغۍ په لومړني پړاوونو کې د درد درملو او فزیوتراپي له لارې تداوي کیږي.